السلام علیکم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د 11م ټولګي د ریاضي د 18مې صفحې د تمرین حل وړاندې کوم. په کوم کې چې صرف یو سوال موجود ده، هغه هم د پارابولا د پیژندنې باره کې ده. نو سوال کې داسې لیکلي دي چې په دغه شکل کې د محراقي وتر اوږدوالی د اف ایچ خط د اوږدوالي څو برابره تشکیلوي. نو داسې یو شکل یې ورکړی ده، سره له دې چې دا شکل به ډېر دقیق نه وي ځکه په لاس باندې رسم شوی ده، خو پارابولا د تعریف په لحاظ باندې هغه نقطې دي په ایکس وای مستوي کې یا په ایکس وای محورونو کې چې له یوې ثابتې نقطې نه چې محراق ورته وایي او له یو ثابت خط نه چې ډایرکټ ټریس یا هادي خط ورته وایي له دې نه مساوي فاصلې ولري. څه معنا؟ اوس په دغه پارابولا کې محراق د اف نقطه ده او ډایرکټ ټریس دغه خط ده. نو له محراق نه که چیرې یوې اختیاري نقطې د دغه پارابولا ته زه خط وباسمه، فرض کړئ دې نقطې ته مې وویسته، د دغه خط اوږدوالی او د دغه خط اوږدوالی باید مساوي فاصلې ولري. نو سره له دې چې په دې شکل کې مساوي نه ښکاري، خو په حقیقت کې د تعریف پر بنیاد باندې دا باید مساوي فاصلې ولري. نو سوال داسې شوی ده چې که چیرې دغه محراقي وتر څنګه تعریفوو؟ محراقي وتر د پارابولا هغه وتر ته ویل کیږي کوم چې د پارابولا دوه نقطې د هغه مستقیم خط په واسطه باندې وصل کوي کومې چې د محراق له نقطې نه تیر شوی وي. اوس له دغه نه دغه نقطې پورې دغه وتر محراقي وتر ده، لیکن که هرې بلې نقطې ته زه دا نقطه وصل کړم هغه به محراقي وتر نه راځي. همدارنګه له دغه نقطې نه چې ال ورته وایو تر ال ډاش پورې کوم وتر چې راغلی دا هم محراقي وتر ده، لیکن د دغه محراقي وتر یو خاص خصوصیت دی یا یو واحد محراقي وتر ده چې بل محراقي وتر له دې خصوصیاتو سره بیخي په پارابولا کې نشته. هغه کوم خصوصیات دي چې دا محراقي وتر ډیر خاص کړی ده؟ دغه خصوصیات دي چې دا یوازینی محراقي وتر ده چې په عمودي ډول باندې د ایکس په محور راکوز شوی ده. د دې لپاره دغه فاصله چې ال اف خط ده او اف ال داش خط ده، دا خطونه مساوي فاصله لري. اوس تاسو فکر وکړئ که چیرې له هرې بلې نقطې نه زه محراقي وتر رسم کړم، له دې نقطې نه مې رسم کړ، دا فاصله به له دې نه غټه راځي، په دې کې به دا له دې نه غټه راځي. نو دغه یوازینی محراقي وتر ده چې کوم چې فاصلې مساوي دي او دا عمودي د ایکس په محور باندې راغلی ده. اوس سوال داسې ده، سوال وایي چې دغه محراقي وتر چې دغه خاص سپیشل محراقي وتر ده، د دې له اچ اف خط سره د دې څو برابر اوږدوالی تشکیلوي. لومړی کار چې موږ تاسې کوو هغه دا ده، دې ته متوجه کیږو چې دغه ال ډاش خط چې ده دا دوچنده د ال اف خط ده. دا خو ښکاري موږ تاسې ته که نه؟ نو د دې لپاره چې دا ښکاري همدغسې که چیرې ولیکو ال ډاش مساوي کیږي دوچنده د ال اف. اوس اچ ال او ال اف څه رابطه لري؟ لومړی موږ متوجه کیږو چې د اف ال خط د پارابولا د تعریف پر اساس باندې باید له ال ډي خط سره مساوي وي که نه؟ نو که چیرې اف ال خط له ال ډي خط سره مساوي وي، وبښئ دا شکل ډیر دقیق نه ده رسم شوی، دلته دا ډیر له دې نه لنډ ښکاري، خو په تعریف کې حقیقي چې دقیق دغه رسم کې دا پارابولا بیا دغه خط له دې خط سره باید مساوي وي. نو اف ال له ال ډي سره باید مساوي وي او ال ډي خط ته که چیرې وګورې، ال ډي دغه خط د ال ډي د دې لپاره چې دغه یو مستطیل ده، نو د ال ډي خط په دې مستطیل کې باید له اچ اف خط سره مساوي وي او اچ اف خط چې ده د موږ د اصلي د سوال مطرح خط ده. صحیح ده؟ نو موږ متوجه کیږو چې ال ډي خط چې کوم ده هغه د اچ اف خط سره مساوي ده. نو دغه مساوات هم لیکو. کله مو چې دا مساوات ولیکل، له دغو دواړو نه موږ ته لاسته راځي چې د اف ال خط چې ده هغه د اچ اف خط سره مساوي ده، ځکه اف ال خو له ال ډي سره مساوي او ال ډي له اچ اف سره مساوي. نو دغه اچ اف موږ دلته د ال ډي په ځای باندې ږدو، نو د دې لپاره اف ال خط مساوي کیږي له اچ اف سره. اوس اف ال له ال ډاش سره څه رابطه لري؟ دغه رابطه موږ مخکې لیکلې وه چې اف ال
دوچنده کې ال ال داش لاسته راکوي. نو د ال اف په ځای باندې که چیرې موږ غواړو ال ال داش ولیکو نو موږ ښه اوس د اف ال په ځای باندې اف ال څو برابره د ال ال داش کیږي؟ اف ال مساوي کیږي نیم د ال ال داش کنه ال ال داش. نو دلته د اف ال په ځای باندې موږ نیم د ال ال داش وضع کوو. نو موږ ته لاسته راځي چې نیم د ال ال داش خط مساوي کیږي له اچ اف سره. اوس موږ یوه رابطه پیدا کړله د ال ال داش چې دا محراقي وتر دغه خاص محراقي وتر له اچ اف سره. نو له دې نه موږ ته لاسته راځي چې دغه محراقي وتر کوم چې ال اف ال ال داش نه دا مساوي کیږي له 2 ضرب اچ اف سره. نو موږ لاسته راوړل چې ال ال داش یا محراقي وتر د اچ اف نیمایي ده او د اچ اف دوچنده ده وبخښه. نو اچ اف د ال ال داش نیمایي راځي. ډیره مننه که چیرې دا ویډیو مو تر اخره پورې لیدلي هیر مو نشي چې په چینل کې سبسکرپشن وکړئ د دې لپاره چې له نورو راتلونکو ویډیوګانو نه هم باخبره واوسیږئ. مننه.